ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي احمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لوی فرض ده، زده کړه د اسلام لوی فرض ده، مور کړه د تله بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. عربه شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. الو السلام علیکم. د امام الله عدد نه طریق خبره کوم او تاکید وکړم چې هو زما فرمایي چې د 3.5 لک روپۍ کې 1.5 لک روپۍ زه قرضدار یم او 2 لک روپۍ زما په تن کې بندي دي او د دې زکات زه کم از کم شی چې هغه قیمت باندې ما ته راغلی دی چې کوم کوشش لرم هغه قیمت صابون دی او شی دی هغه قیمت باندې ما ته راغلی چې زه هغه مسکین ته ورسوم او په دې باندې زما زکات پې کېږي او کنه او که زه نغدې پیسې هغه پیسو نه وباسم پیسې مننه کوم وروره ستاسو د پیغام نه. تاسو چې 3.5 لک روپۍ سرمایه لرئ په 3.5 لک روپیو کې 1.5 لک روپۍ تاسو قرضداره یاستئ نو په دې 1.5 لک کې په تاسو باندې زکات نشته. دا 2 لک روپۍ چې ستاسو ملکیت دی او دا ستاسو د اصلي حاجت نه فارغې وي نو په دې 2 لک روپیو کې په تاسو باندې زکات واجب دی. اوس دا 2 لک روپۍ تاسو سره جنس دی نغدې پیسې نشته دی نو جنس به په هغه قیمت حسابوئ چې کومه د ورځې قیمت وي. په کومو پیسو چې تا راوړی دی هغه به نه حسابوي بلکې نن ورځ چې په بازار کې هغه جنس کم قیمت لري په هغه قیمت به تاسو حسابوئ او د هغه د مخه به تاسو د هغه زکات ورکوئ. نو کوم شی چې انفع وي د فقراو دپاره تاسو کولی شئ چې هغه ورکوئ. که جنس د فقیر دپاره ډیر فایدهمند وي خو جنس ورکه او که پیسې فقیر دپاره فایدهمند وي پیسې ورکړه. خو نن ورځ چې زه وینمه پیسې د فقیر او مسکین لپاره ډیرې نافع دي ځکه جنس به یو شی شي هغه ته خو په پیسو هغه څو شی ځان دپاره اخیستلی شي. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم مولوی صاحب ته د سلامونه او د راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. صاحب زما دغه پوښتنه ده له تاسو څخه چې ماښام اذانونه وشي آیا روژې ماتول سمدستي سړی شروع کړي او که لږ وخت پکې راولي؟ مننه تاسو څخه کوره. ستاره هم مننه کوم. ګوري وخت مهمه دی که هغه د پیشمني په وخت کې دی یا د ماښام په وخت کې دی. که زمونږ یو ورور اذان مخکې د وخت نه کوي نو دا اذان زموږ دپاره حجت نه دی چې په دې باندې روژه ماته کړو. همدارنګه که د وخت نه وروسته کوي دا موږ دپاره حجت نه دی چې موږ به روژه ماتې ته هغه وخته پورې انتظار کوو. خو بیا هم که ستاسو د کلي او د کور امام او مؤذن په وخت باندې اذان کوي بهتره خبره دا ده چې تاسو د افطار دعا وکئ د هغه نه وروسته د اذان کلماتو ته ځواب ووایئ د هغه نه وروسته په رسول الله درود ووایئ او د وسیلې دعا وکئ بیا افطار وکړئ. خو که چا هم د اذان د کلماتو په وخت کې افطار وکړه په دې کې هم باک نشته دی. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مولوي صاحب ته سلامونه هم یې وړاندې کوم. زنګبین خادم د کندهار ولایت څخه تاسو سلامونه وړاندې کوم. محترم مولوي صاحب زما یو انا ده چې تقریبا عمر یې 100 کال ته رسېږي د هغې ته روژه خوړل روا دي او که نه ده او بله دا چې فدیه په هغې باندې څه نظر لري. مخکې مو ګلونه د خدای په امان. سلام علیکم. ستا مخې ته دې ګلونه وي چې 100 کلو ته رسېدلي وي دا به شیخ فاني وي. خو بیا هم زمونږ ځینې داسې میندې او پلرونه شته دی چې هغوی 80 او 90 کدو تر 100 کرو کې ماشاءالله هغوی ډیر قوي وي فزیکي توان لري. که د روژې د نیولو توان لري څه مشکل ورته نه راځي خو روژه دې ونیسي. که د روژې د نیولو توان نه لري نو تاسو د دې فدیه ورکئ. فدیه یې د اندازه د فدیې چې ده هغومره ده چې یو سړي ته تاسو سرسایه ورکوئ یعنې د یو سړي د سرسایې په اندازې باندې فدیې اندازه هم ده. بل پیغام به واورو.
بله سلام علیکم ملی تصمیم رادیو خیر محمد داود چې بیا د هلمند ولایت د استادان تاسو ته تاسو ملی تاسو چې ما ته چې کله چې تاسو وینئ بیا خصوصا او هغه وینئ نو بیا دا روژه ماتي نه وعلیکم سلام. په دې مسئله باندې په نورو خپرونو کې هم څو وارې موږ غږېدلي یو. که ستاسو پزه وینې کېږي هغه وینې د ستاسو مرۍ او ستوني ته نه وصل کېږي نو ستاسو روژې ته کوم نقصان نشته دی. همدارنګه که ستاسو خوله وینې کېږي او هغه وینې ستاسو مرۍ او حلق ته نه وصل کېږي چې د هغه خوند تاسې بیا مومئ روژې ته هم کوم نقصان نشته دی. اما که ستاسو پوزه وینې شوه او هغه وینې ستاسو تیرې شوې یا خوله وینې شوه چې دونه وینې وې چې هغه په لاړو باندې زیاتې وې او د هغه خوند تاسې په خپل مرۍ کې بیا مونده نو روژه ماته ده. ماته په دې معنا چې د دغه ورځ قضایي به راوړئ دا نه چې وروسته د دې نه تاسو بیا خوراک شروع کوئ. بل پیغام به واورو. مولوي صاحب طالب ځان دروغ د نسویات خبرې کوم د مولوي صاحب ته پوښتنه وکړه چې پنځه روژې وخورم هغه پېته روژې کې پناه ده که یوه روژه وخورم هغه پېته روژې کې پناه ده دا څنګه کېږي په دې په اړه که معلومات راکړئ. وعلیکم السلام. دې مسئلې ته فقه اسلامي په 3 جلد کې په 1942 صفحه کې ډیر وضاحت ورکړی دی. په دې باندې ټول علما متفق دي که یو انسان یوه روژه په قصد سره وخوري او په دې یو ورځ کې څو وارې خوراک وکړي نو په دې باندې یوه کفاره ده لکه چې لیکي فإن کان فی یوم واحد فکفارة واحدة تجزیه بالاتفاق. که څو وارې په یو ورځ کې جمع کړې وه یا په څو وارې په یو ورځ کې خوراک کړی و نو دې لپاره یوه کفاره کفایت کوي. اما که نن یم روژه وخوړله سبا یم وخوړله بله ورځ یم وخوړله یعنې 3 روژې یا 4 روژې یا 15 روژې وخوړلې نو جمهور علما په دې باندې متفق دي چې د هرې ورځې به بیله بیله کفاره ورکوي لکه چې لیکي وإن کان فی یومین او اکثر من رمضان فعلیه کفارتان او اکثر عند الجمهور لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. نو هر ورځ بیل بیل عبادت دی لکه بیل رمضان یا بیل حج نو د هر ورځ به بیل بیل کفاره ورکوي. اما زمونږ احناف علما په دې باندې متفق دي. هغوی وایي که یو سړي 15 روژې هم خوړلې وي 10 هم خوړلې وي هغه لپاره یوه کفاره کفایت کوي. حتی که سږکال رمضان کې دې یوه روژه وخوړله خو کفاره یې نه وه ورکړې په راتلونکي رمضان کې بله روژه وخوړله نو یوه کفاره د دې نه کفایت کوي لکه لیکي وتجزي کفارة واحدة عند الحنفیة عن جماع واکل متعدد في ایام لم يتخلله تکفیر ولو من رمضانین على الصحیح. اما که تخلیل د کفارې راغی بیا یوه کفاره دلته دې لپاره کفایت نه کوي. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم محترم حاجي مولوي صاحب تاسو اورېدونکی ګل احمد مسلم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره فارغ یم. محترم حاجي مولوي صاحب تاسو ته او ستاسو د الګودر د ټولو کارکوونکو ته د روژې مبارک محترم حاجي مولوي صاحب یو څو پوښتنې راسره دي. د دولتي ځمکې څخه حاصل لاسته راوړل دا څنګه دي؟ دوهمه پوښتنه همداسې که چیرې یو څوک روژه مبارکه کښې د هم فلمونه موسیقي او ټول شیان ګوري آیا روژه څنګه کېږي صحیح او که څه او څومره عذاب خدای جل جلاله ورکوي؟ ښه ورځ ولرئ محترم حاجي مولوي صاحب قدرمن حاجي مولوي. تاسو ته هم مسلم صاحب ښه ورځ غواړم ښه روژه درته غواړم. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د عبادت او همدارنګه د اطاعت توفیق را نصیب کړي. دولتي ځمکې البته چې موږ به د بیت المال ځمکې ورته وایي چې هغه د ټول ملت ځمکې دي که هغه څوک په جبر او په غصب سره خپل کوي او د هغه نه حاصلات لاسته راوړي دا دې لپاره حرام دي تر څو چې هغه حاکم هغه ته اجازت نه ورکړی او په هغې ځمکه کې یعنې غصبي ځمکه کې که څوک ځان لپاره جومات جوړی په هغه کې مونځ کوي دا مونځ هم مکروه تحریمي دی. او روژه چې دا د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده دا د رحمت میاشت ده دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي جنت ته داخلوي. نو انسان د تل لپاره کوشش کوي چې هغو صالحو اعمالو او نیکیو ته متوجه شي چې په واقعي توګه باندې د الله د رحمت او د مغفرت وړ وګرځي. اما که عبادت او طاعت نشي کولی دومره خو دې وکړي چې ځان خو دې د ګناه نه وساتي. که زموږ یو مسلمان رور یا یو مسلمانه خور صرف خوراک او څښاک نه کوي خو په سترګو حرام ګوري په غوږو حرام اوري په ژبه باندې حرام وایي دا روژه د دې روژه
نه ده. رسول الله فرمایي رب صائم لیس له من صیام الا الجوع. ډېر روژهداران دي چې هغو لپاره د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې ګېډه یې وږې ده. په بل حدیث کې رسول الله وایي څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې زور قول نه پرېږدي، حرام اوریدل، حرام ویل، حرام لیدل، نو الله رب العزت د دې نه خوراک او نه څښاک ته کم حاجت نه لري. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. حرکت رادیو شکر زکم زکم مولوی صاحب محمد سعید تهیمچه د اسلام علیکم. مولوی صاحب څخه زه مختصر پوښتنه لرم. دا چې آیا د زکات د نصاب حد د سرو زرو څخه باید یو څوک ونیسي او تر سپین زرو، مثلا کیدای شي چې نصاب حد په سرو زرو باندې هېڅ سره ولې په سپین زرو باندې سره غوره خبره کوم. دوهم دا چې یو څوک د شپې له طرفه د جماع یا نور لارو څخه د باندې غوښه واجب دي، آیا د سهار استعدا څخه مخکې یعنې که دی غوښې ونه کړي وروسته چې کله ورځ داخل شي استعدا داخل شي او دی غوښې وکړي، آیا د دې ثواب څه دی که نه؟ ډېره مننه. ستاسو نه هم مننه کوم. مولانا یوسف لودیانوي شهید په خپل کتاب کې په 3م جلد کې په 419 صفحه کې لیکلی دي. هغه لیکلی دي که چا سره لږ شان سره زر وي او هغه سره لږ شان سپین زر وي او څه نغدې پیسې وي چې د تجارت پیسې وي او د دې مجموعي مالیات 2.5 یعنې 200 درهمو اندازه کیږي، نو په هغه باندې زکات فرض دی. همدغه شان که چا سره لږ سره زر وي او څه نغدې روپۍ وي او څه سپین زر وي او څه د تجارت مال وي، نو بیا هم ودې کتلی شي چې دا نصاب ته رسیږي که نه رسیږي. که 200 درهمو ته رسېده نو زکات پې لازم دی او که نه رسېده زکات پې لازم نه دی. اما دا مسئله چې نصاب آیا د سرو زرو نه واخیستلی شي که د سپینو زرو نه، په دې مسئله کې چې کله ما د خپلو استادانو سره هغه استادانو سره چې ما د هغو سره تخصص کړی مشوره کړې ده، نو هغو راته ویلي چې د حالاتو مطابق موږ د دې طرفدار یو چې باید نصاب د سرو زرو نه واخیستلی شي نه د سپینو زرو نه. اگر که سپین زر ځان ته بیل نصاب لري خو د حالاتو مطابق باید نصاب د سرو زرو نه واخیستلی شي. دا هغه زما د استادانو مشوره او د هغو خبره ده. او دا مسئله که جنابت چاته د پیشمنی په حالت کې پیښ شي او په هغه باندې سهار شي لالمبلې نه وي، دا روژې ته کم نقصان نه رسوي، ځکه جنابت چې دا د روژې منافي نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم کله ناکله د جنابت غسل د سهار د اذان نه وروسته کولو. بل پیغام به واورو. سلام علیکم. زه بریاني د کندهار څخه خپل پیغام پرېږدم. محترم مولوي صاحب، زموږ یو سپېڅلی مور ده، تقریبا د ډېر عمر دی، د روژه په روژه نه پوهېږي، روژه یې هېر وي، یو ګړی چې تېر شي بل غوړپ اوبه راکړي، بیا بل ګړی بیا وایي روژه موږ چوسوي روژه ده، بیا بل ګړی بیا وایي اوبه راکړي. نو موږ خپل کړی چې په دې څه کې خپل معلومات راکړه. په ځواني کې چې موږ د دې څه پوښتنه کړې ده، وایي په ځواني کې مې هم هېره درلوده، اوس هم هېره لري. مهرباني. سلام علیکم. وعلیکم السلام. که زموږ یو ځوان ورور یا ځوانه خور د روژې په حالت کې چې د هغه یاد نه وي خوراک او څښاکو کې روژې ته کم نقصان نه رسیږي، بلکې دا د الله د طرف نه په دې باندې یو انعام او یو لورینه ده. اما هغه ستاسو مور چې د هغو عمر ډیر زیات دی اصلا په روژې باندې نه پوهېږي، نو هغه د روژه نه نیسي. که خوراک غواړي که څښاک غواړي تاسې ورکړئ چې د روژې نیول هغه ته تکلیف رسوي، بیا کولی شئ چې تاسو د هغه فدیه ورکړئ. نو قدرمنو اورېدونکو، که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مومن خپرونې ته پیغام ثبت کړئ، نو لومړی په خپل ټلیفونو کې 406 شمېره ډایل کړئ، اوکې کړئ. د هغه نه وروسته 26 شمېره او د خپل غږیز پیغام موږ ته پرېږدئ. نو اوس به راشو دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. ہموار مرسلانو کی بہتر سالم خطو جہاں رڑا رڑا شو گرزولی ددوان کنو سروری تریفی دی طلبگار دا شفاعت دی. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا به هم راشو ستاسو د پیغامونو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مولوي د هلمند څخه محترم اجمالي صاحب ته پیغام پرېږدم.
دا حدیث شریف کې راغلی دی چې د روژې وروسته بیا له اختر وروسته سړی شپږ روژې ونیسي عبارت ده د یوه کال د روژې ثواب ورکړی کېږي. آیا دغه روژې اوس د اختر د ورځې نه بعد وروسته مخکې نیول کېږي او که په دغه میاشت کې ونیول شي؟ دغه لپاره خدای تعالی جل جلاله ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې د رمضان میاشت روژه ونیوله او د هغه نه وروسته د شوال مبارکې میاشتې هم 6 ورځې روژې ونیولې. دا داسې دی لکه چې گویا ټول کال دې روژه نیولي، ځکه یوه نیکي په 10 نیکي ده، نو یوه روژه په 10 روژو باندې 30 روژې هغه دي 300 ورځې هغه شوې، او 6 روژې دا دي چې دا 80 ورځې کېږي، دا مجموع لکه گویا چې یو کال دې روژه نیولې اوسېږي. اما دا طریقه چې دا 6 روژې به متصل نیسي، د اختر پسې به نیسي یا په ټوله میاشت کې به نیسي، زموږ علما په دې باندې متفق دي چې دا 6 روژې د شوال په میاشت کې دي. په دې کې توالی نشته دی چې یعنې توالی چې پرله پسې به نیسي. په دا ټولې میاشت کې زموږ مسلمان رور او خور کولی شي چې 6 روژې ونیسي، که هغه د اختر سبا او بلې ورځې نه نیسي، او که په ټوله میاشت کې نیسي پرله پسې نیسي، او که بیلې بیلې نیسي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. محترم اولو زه محمدي محمدي د کندهار ولایت خدای پیغام ته پوهېدم تراویح ته څومره دغه سبا وشي، څومره وخت کې باید وشي، تابوت وشي که قرارې وشي. او بل دا پوښتنه هم شي که پېشنهادي وروسته کوم طالبان ونه شي ګویا وشي نعتونه ورشي، دغه نعتونه د اسلام سره څنګه دي؟ والسلام. وعلیکم السلام. محمدي وروره، په اوله پوښتنه باندې دې زه پوه نه شوم. د دویمې پوښتنې ځواب به دې دا وایم چې هغه ورونه چې نعتونه یا تلاوت په لاسپیکر کې چې بهتره خبره ده چې ځان ته یې واوري، ځکه په کورنیو کې مریضان هم شته دی او داسې کسان هم شته دی چې هغوی په تکلیف کېږي، نو بهتره خبره ده چې نعت او دا نور شیان په لاسپیکر کې وانه چول شي، د خلک په تکلیف او په مشقت کې ونه غورځوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم اجملی صاحب، سلامونه نیکې هیلې او ستاسو ټولو قدرمن اورېدونکو ته او ستاسو کارکوونکو ته. حاجي مولوي صاحب، ستاسو خپرونه ډېره ښایسته خپرونه ده، ولې چې په دې لاره ډېر خلک او ډېری ښه ستاسو نه زده کړي دي. الله د تاسو د اجر ورکړي، الله تاسو ته نور هم وسه توانایي ورکړي چې داسې خپرونې په فرد او په ښکاره هر چا ته او هر شي ته ورسوئ. حاجي مولوي صاحب، زما یو پوښتنه ده چې دوه پوښتنې مې وي، په دې هیله چې راته ځواب ورکړي. زه سید مزمل سادات د ننګرهار څخه تاسو په اړیکه کې یم. زما په دې پوښتنه په دې حق کې چې د یو روژهدار د روژې په حالت یا سهار یا ماسپښین یا ماښام یا غاښ یا ژبه یا د خولې نور برخې وینه شي، آیا دغه وینه که تېره شي روژې کې ماتېږي، روژې کې څه نقصان رسېږي او که نه، او که رسېږي کفاره پرې شته او که نه، که سزایي راوړي. دویم پوښتنه مې دا د مولوي صاحب که د سهار د اذان په وخت کې یو سړی خوراک کوي پیشنهادي لپاره او کله چې دی یا اذان کوي نو د اذان په حالت کې دی خاندې کوي، دغه روژه کېږي او که نه؟ که روژه کېږي نو یا که کېږي هم موږ ته ووایه او که نه کېږي د هغې نقصان هم موږ ته ووایه. او بله پوښتنه مې په دې هکله ده حاجي مولوي صاحب چې زه قرآن شریف لولم په ډېری ځایونو کې غلط کېږم او کوشش کوم ژبه مې ډېره بندېږي، او که دغسې ما ته د اجر او ثواب شته او که نه، او که نه شته هم راته ووایه. او مولوي صاحب زه هیله تاسو نه دا کوم چې ما ته د هر مانځه هر وخت کې تاسو ما ته ډېرې دعاګانې وکړئ چې زه هغه قرآن شریف په صحیح توګه زده کړم. نور به وخت هم نه نیسم، په الله م سپارم. آد او مافته او آباد. ستاسو بریالیتوب هم د الله نه غواړم مزمل جانه. که د روژې مبارکه میاشتې او په ورځ کې د چا خوله وینې شي او هغه وینې د دې تیرې شي حلق ته وصل شي، نو د دې روژه ماته ده، د دغې ورځ قضایي په دې باندې لازم ده، کفاره پرې نشته دی، قضایي پرې لازم ده او کفاره پرې نشته دی. ماته په دې معنا چې وروسته د دې به خوراک ماته په دې معنا چې قضایي پرې لازم ده، دا نه چې وروسته دې نه د خوراک شروع کړي. د دویم سوال په ځواب کې دې ووایم چې کله وقت داخل شي د پیشنمي په وخت کې اذان کیږي او وقت داخلي، زمونږ فقها وایي که د چا په خولې کې لمړی وي د خوراک باید هغه د خولې نه لرې کړي، او که دا پوه شي چې وقت هم داخل دی بیا خوراک کوي، نو په دې باندې کفاره لازم ده. او د قای مسئله
یا کانګي، یو قید دی، یو استفراق دی. یو خو هغه کاندې دي چې په طبیعي حالت کې تاسو ته راځي، دا د روجې منافي نه دی، که په ډکه خوله اوسیږي که په نیمه خوله اوسیږي. اما که څوک قصدن استفراق کوي چې دا په ډکه خوله باندې په دې باندې قضا لازم ده، او هسې طبعا چې تاسو ته خیر راځي دا روجې ته کوم نقصان نه رسوي. او ته چې د قرآن کریم تلاوت کوې پکې غلطیږي، الله رب العزت دې اجر درکړي او الله دې توفیق درکړي چې د قرآن د لوستلو په هڅه کې اوسیږي، په صحیح طریقه یاد کړي. په دې کې تا ته اجر د شک نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه څوک چې قرآن لولي او د قرآن په لوستلو کې ماهر وي هغه به کرام مبرره ملایکو سره وي، او هغه څوک چې قرآن لولي خو د قرآن په لوستلو کې هغه ته مشکل وي هغه لپاره 2 اجره دي، یو اجر د قرآن د لوستلو او بل اجر د مشکل. موږ هم درته دعا کوو چې الله رب العزت دې تا ته توفیق درکړي او الله رب العزت دې تا ته توان درکړي چې د الله کلام په سمه توګه او په سمه طریقه باندې ولولي او یاد کړي. اخرنی پیغام به واورو. السلام علیکم، زه عبدالولي مدقیق د هلمند د ندالي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه اجمالي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې روژه د خولې په کریمو باندې ماتېږي که نه ماتېږي؟ خولې چې سړی ته پرېږدي کریم باندې چې په بورس باندې تاسو خپله خوله وینځئ او کریم پې کېږدئ دا روژه مکرو کوي، او که ستاسو حلق ته وصل شي نو بیا هم روژه ماته د قضایي در باندې لازم ده. بهتره خبره دا ده چې د دې څیزونو نه زموږ روژتیان ورونه او خویندې اجتناب وکړي، مسواک استعمال کړي. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. سکول مدینه دا چې مسکن د پیغمبر شو ډېر زیاتوي خوشاله کنه سپیدا سفر شو سکول مدینه دا خدای کمی نصیب کړي دا سفر د مدینه ولول بلا سلامي مپخوا کې دا زاري منتا وکدا زاری من السما بدرا خدر شو ډیر زیادای خوشالا ډیر زیادای خوشالا کنه سپیدا سفر شو شکول مدینه دا رب غواړم تعالی